ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل امریکا کوو. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلي ویلي د جنوري میاشتې تر 15مې به د سرتیرو شمېر 2.5 زرو ته راکموي، خو په افغانستان کې به دوه لوی پوځي اډې ساتي. میلي ویلي د سرتیرو د وتلو په تړاو به نورې پرېکړې د جو بایډن اداره کوي. ولسي جرګه د ولسمشر غني او عبدالله لخوا ولسي جرګې ته په ګډه معرفي شوې کابینه کې د عبدالله اړوند ټولو 11 تنو نومان وزیرانو د باور رای واخیستې، خو د ولسمشر غني لخوا په معرفي شوې ډله کې د اطلاعاتو فرهنګ، ښځو چارو، پوهنې وزارت او کلیو پراختیا وزارتونو نمایندان او د افغانستان بانک لپاره نماند رئیس ونه توانېدل چې د باور رای وګټي. عبدالله د مصالحې علي شورا مشر عبدالله له پخواني ولسمشر حامد کرزي، استاد عبدالرب رسول صاحب، محمد کریم خلیلي او له محمد یونس قانوني سره کتلي. قطر په بین الافغاني خبرو کې پر طرز العمل له هوکړې وروسته ټاکل شوی چې د دواړو خواو کاري کمیټې د شنبې په ورځ په اجنډا بحثونه پیل کړي. اسدالله دراني د پاکستان د استخباراتو پخواني مشر اسدالله دراني ویلي د خبرو میز ته د طالبانو تر کېنولو پرته نور ډېر څه نشو کولی. ده ویلي لکه څنګه مو چې د روسیې په وړاندې له افغان مجاهدینو سره همکاري کړې وه، همداسې مو د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له وسلوالو طالبانو سره مرستې کړې. امرالله صالح د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ویلي د طالب زندانیانو خوشي کولو دوی ته د انګېزه ورکړې چې هیڅ جنایت سزا نه لري. محمود خان اچکزی د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د افغانستان حکومت او طالبان دواړه دې زما د وطن لوی افغانستان بیرغ رپاند وساتي او د دې هیواد خپلواکۍ ته دې بشپړ درناوی وکړي. افراسیاب خټک پخواني سناتور او د پښتونخوا سیاسي فعال افراسیاب خټک د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې د استعماري پالیسۍ پر کارولو تورنه کړی او وایي د دغه هیواد پوځ او استخبارات د همدې پالیسۍ پر بنسټ په قبایلي سیمو کې خلک ځوروي، وژني او زنداني کوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.